خبرې به مشران کوي د شعر په ژبه کې به زه خپل د زړه فریاد ستاسو مخې ته ږدم کم نظم چېرته وړاندې کوم د هغه نظم عنوان دی روا بغاوت د پولې شوي زړه د درد زړه کې زغملی نشم د پولې شوي زړه د درد زړه کې زغملی نشم نورې د زړه خبرې زړه باندې ساتلی نشم اجل مې خوري ځکه مې وینه په تودو راغلې نور مې د صبر دا ججوره په چاودو راغلې او نور مخنیوی د نمرود خیلو د قوت کومه پاسم د ځمکې د خدایانو بغاوت کومه نور مخنیوی د نمرود خیلو د قوت کومه پاسم د ځمکې د خدایانو بغاوت کومه ګرانه وطنه سوچې وطنه ستا سینه باندې لیوان ګرځي دا شوې ګټه به دې بیرته په تاوان ګرځي او وطنه دلته قانون او عدلیه د امریت ښکار ده ځکه دا کل معاشره د لادینیت ښکار ده اخوا بدماشو او سرزورو له قانون بیل دی دی خوا مظلومو او کمزورو له قانون بیل دی قاضي صاحب ستا ساګانې هم بل سره غوټې ښکاري قاضي صاحب ستا په ګورګوړي هم د چا ګوتې ښکاري د سپریم کورټ د مخې تله میزاني کوزه کا یا دې د دواړو اوږو ګاون شیرواني کوزه کا او دې سملو کې ناس غټخېټو مې آئین لاو کو علاوه زما د دې خدایي خدمتګارو د مشرانو نه دې اسملو کې ناس غټخېټو مې آئین لاو کو دې قانون سازو مې دستور په اباسین لاو کو د مقدسو ایوانونو نه غوجل جوړ وي د واده کور وي پکې هر وخت غوبل جوړ وي او که اپوزیشن دې په شور سبزي منډی بیا نشته ملګرو که اپوزیشن دې پوهه پې نه یم چې بد دي او که ښه روان دي د کلمې په نوم آزاد وطن کې څه روان دي دې سملو کې ناس غټخېټو مې آئین لاو کو دې قانون سازو مې دستور په اباسین لاو کو دې مقدسو ایوانونو نه غوجل جوړ وي د واده کور وي پکې هر وخت غوبل جوړ وي او که اپوزیشن ته په شور سبزي منډی جوړه کړي د اقتدار خاوند ته هم مچلي منډی جوړه کړي نو دې له نامزد یې ورک شه ستا د مرګي شور وګرځه د اسمبلی پسته کرسۍ در پورې ور وګرځه او باچا له تا که څوک هیله لري نو بد به کوي دا قوم که ستا نه څه ګیله لري نو بد به کوي خواره د بل په اشارو لکه لولک ګډېږي لکه شادو د مداریانو په ډولک ګډېږي تاله پسه څوک لقبونه د لینډ درکي تاله پسه څوک لقبونه د لینډ درکي تاله د محض په تقریر باندې ایوارډ درکي څنګه در سره چې د ظلمو د زړګي چوله بستي داسې دې شعر کې پتا وخت خرابوله بستي او د هوستګي شاعره خدای دې منډو باسه د هوستګي شاعره خدای دې منډو باسه د یار د ځنې اننګونه دې دا شونډو باسه د بیدارۍ په ځای دې دا بچي په سکو مین کړل څوک دې په خال څوک دې په شونډو اننګو مین کړل منم چې تا ته د دروغو ترشا ژوند خوږ دی خو ما ته سپینو ویلو کې دا خوند خوږ دی او منیر صاحب څنګه به بادرنګ ته کریله وایما ما د څوک مړ کې خو دلته بدله وایما چا کې منیر مهرباني مننه منیر صاحب وایي سپینې مه وایه ویم مهرباني منیر صاحب څنګه به بادرنګ ته کریله وایما زه دې پرې مړ شم خو دلته بدله وایمه چا کې چې ځای شته نو هغه ته به خپل پیر وایم دا مې ایمان دی چې خنزیر ته به خنزیر وایم او د انبیاو وارثانو ته سلام کومه د حق پرستو علماو احترام کومه خو دا ځینې ملایان مذهب ته زیان رسوي دغه د دین په جامه پټ دین ته نقصان رسوي
دغه ناحقو زه ټوټې ټوټې ویشلی یمه. دوی د فرقاتو په اره باندې څیرلی یمه. دا د فرقو په زنځیرونو کې بندي چا کړم، ته بریلي دې پنجپیري زه دیوبندي چا کړم. شرخوښې نه مالیار شه ښکلې ګلستان تیار کا، ګینې دوزخ تلو ته زموږ نه مخکې ځان تیار کا. او الله دې دې اجي صاحب نم سا پټکو باسي، دا چې په ګیره لاس وخي تسبو نه ټکو باسي، دا چې روان دی او په لاسو کې پنسې اخلي، دا بډور اجي په روغو کې پیسې اخلي. بشر نزبرګ دی خو د زړه کور کې شیطان ساتي، چینجي اخره چې پردي کورونه روان ساتي. او جمهوریت د صحافت په کالو ښکلی ښکاري، یو صحافي د حقیقت په کالو ښکلی ښکاري. خو دا ځینې صحافیان په خوله ګونګي کړې ربا، که هدایت نه اخلي وخت یې د مرګي کړې ربا. دا په چینلو چې لګیا وي ضمیرونه پلوري، د څو روپو په بدله کې ایمانونه پلوري. غواړم چې ټول دې د مظلومو په سر ډال جوړ شي، د کونډو رنډو خویندو میندو د سر شال جوړ شي. او اوس په آخره کې ګناه کبیره کومه، جرنیل صاحب تا سره پوټې مناظره کومه. د جان امان غواړم یو څو پوښتنې عرض دي زما، مهمه نه په جمهوري نظام کې فرض دي زما. دا درته څوک وایي حکومت واخله چوکۍ سنبال کا، بهادره لاړ شه سرحداتو کې څوکۍ سنبال کا. په مشرقي کرښه د هند دپاره قهر جوړ شه، زړونه مو وګټه د کام دپاره پهر جوړ شه. پاکستاني یم شپېلې مې د تندي لرې کا، د وطندارو د مرۍ نه تېزندي لرې کا. سجاد هوتي سر په تلي چغه برحق پورته کړه، زر یې په دار کې د ناره د ان الحق پورته کړه،